د افغانستان د ختیځ نورستان په سیلابونو کې لږ تر لږه 43 کسان مړه شوي دي. د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې ویان یوسف حماد ویلي دي سیلابونو د نورستان د مرکز پارون په ګډون د ولایت بېلابېلې سیمې ځپلي او ځایي اوسېدونکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه وراړولي دي. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د طبعي پیښو په ځانګړي ډول سیلابونو پر وړاندې ډېر زیانمن ګڼل کېږي. د روان کال په پیل کې هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي او ګڼ مالي زیانونه وراړولي وو. ستړي مشه زه رحمان بودرایم نن سپړنه کې په دې موضوع بحث کوو خو لومړی د همکار روح الامین نیازي رپورټ. د نورستان مرکز پارون هغه شیبې چې په څو ثانیو کې هر څه له خاورو سره خاورې کړل. کورونه، دولتي ودانۍ او هوټلونه د سترګو په رپ کې له منځه لاړل. دغه سیلابونه چې له باران وروسته راغلي په مرکز پارون کې درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ښار ډیره برخه له منځه تللې او ډیری خلک د خټو لاندې او یا هم نادرکه شوي دي. هوټلونه وړي دي او همداسې دا بازار چې شاته تاسې ګورئ دا بازار ټول تخریب کړی ده او دکانونه وړي دي او ډېر شهیدان دي د کورونو لاندې شوي دي او خټو لاندې دي. د طالبانو لخوا د رسمي شمیرو له مخې د نورستان مرکز پارون کې د تیرې ورځې سیلاب له امله لسګونه تنه مړه او ژوبل شوي دي. د طالبانو د پیښو سره د مبارزې چمتووالي ادارې د معلوماتو په اساس نورستان کې د وروستي سیلاب له امله له 23 زیات وژل شوي دي. همداراز له 80 ډیر نور ژوبل دي. د دوی د معلوماتو له مخې له 100 زیات کسان نادرکه شوي دي. له بلې خوا په دغه سیلاب کې 23 کورونه زیانمن شوي او بیا دوکانونه او کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي. 11 هوټلونو څخه څه بشپړ له منځه تللي او ځینې زیانمن شوي دي. همداراز 40 ارادې لوی او واړه موټرونه زیانمن شوي دي. په همدې حال کې طالبان وایي چې د نورستان سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. دوی همداراز له نړیوالو او کورنیو خیریه بنسټونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. له پیښو سره د مبارزې مدګۍ ادارې ولایتي ټیمونه د پیښې د لومړنۍ شېبو راهیسې په سیمه کې حضور لري او د ژغورنې، لټون، ارزونې او د بیړنیو مرستو چارې په دوامداره توګه پر مخ وړي. همدارنګه د مرکزي ادارې له لوري نن سهار وختي او بصلاحیته پلاوی د بیړنیو حالاتو د عملیاتو د مرکز د رئیس ملا سید احمد عثماني په مشرۍ نورستان ولایت پارون ښار ته تللی تر څو وضعیت له نږدې وارزوي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون، کمزورو بنسټیزو جوړښتونو او جغرافیایي ځانګړتیاو له امله د طبیعي پیښو پر وړاندې ډیر زیانمن دی. په وروستیو کلونو کې په هیواد کې سیلابونه، زلزلې، وچکالۍ او ځمکې ښویېدنې زرګونو کورنیو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. باور دا دی چې د اقلیمي بدلون اغیزې، د اوبو د مدیریت کمزورتیا او د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي نشتون د دې لامل شوي چې افغانستان هر کال د طبیعي آفتونو له امله له درنو انساني او اقتصادي زیانونو سره مخ شي. روح الامین نیازی، لندن. یو ور بیا سړي مشه راځي چې په خبرونه کې په دې موضوع ملمنو سره بحث وکړو. زموږ سره د نورستان پخوانی والی هغه جمال الدین بدر صاحب ملمه کیږي او را سره د نورستان د اطلاعاتو او کلتور پخوانی رئیس عبدالوکیل اټک. تاسو دواړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علي سړي مشه. مننه من خدمت کې.
تشکر. لیدونکو زموږ سره به په کاناډا کې د اوبو او هایدرولوژي د چارو څېړونکی ډاکټر یار محمد ترکی هم د پروګرام په یو برخه کې ملګری کیږي. والي صاحب ډیره مننه تاسو ته مزاحمت ذکر درکړ چې تاسو د نورستان د لارو چنونو کلو باندو نه غرونو دشتونو سیندونو نه بازارونو نه کاروبارونو خبري والی پاتې شوی الته او لازم ده چې وس خپلته نه خو رابطه یا د خلکو د حالاتو د ژوند نه بزن خبروي. موږ چې څومره معلومات ترلاسه کولای شو هلته په سیمه کې مخابره کولای شو هغه خو موږ وویل تاسو کوم ځانګړي معلومات کړه چانه ترلاسه کړی وی چې دا څومره لوی پیښه ده د مرګ جوړې تاوانونو زیانونو چې دي دا خبرونه چې دي تاسو په انوم داسې دا دومره ځین خراب شوی دي دومره مړی شوی دي کنه تاسو نور معلومات هم لري او تاسو د لارې موږ غواړو زموږ لیدونکو اوردونکو خبر شي. سلامونه بودري صاحب تاسو ته او ټول دوستانو ته کارمندانو ته همدغه رئیس صاحب ټاکته مالخانه سلامونه او احترامات او اول ټول مخکې زه د شهدا او ارواح لپاره دعا کوم چې خدای تعالی دې د مغفرت وکړي او زخمیان د خدای شفا نصیب کړي او څوک چې پسماندگان دې د خدای تعالی صبر نصیب کړي. او واقعا ډېر یو لوی غمیزه دي نورستان دغه سپي خو شاهد نه و دا ډېر بې ساري پیښې دي نو بل اخر شون کې هغه وطن کې دغه پیښو د بار آمادګي د لپاره وسایل هم نشته دي او مصیبت پیښ شنو زر جوړن د لپاره موږ وسایل هم نشته دي خو مجبور شي څنګه چې د طبي مشیر ته کېږي مغه ته پاتې شو او هغه خلک چې هغه جوړول د لپاره کوم وسایل نو امکانات او هم د لاسور متاسفانه نو معلومات طبي د خیر نورستان کې مسولیت نه علاوه نورستان اوسیدونکو ممال د خلکو سره هر لحظه تماس کیږي او تماسونه مثلا شوې دي هر نیم ساعت وروسته د خشل د خورسته چونګي لوی غمیزه دي د عمدار په توګه خلکو سره تماس کیو اواله خلو غوینه نو اوسه پوری دقیقه ارقام په دینه معلومه بنری صاحب دلته یو د شهدا او یا د زخمیانو یا دغه مفقودینو محلي امر دي هغه زر معلومه چې فلاني زوی دی او فلاني مثلا پلار دی او فلاني کور نه یو کس نشته چونګي سیمه دونه غټ نه دي زر تر زر غوي معلومات تر سره کیږي او دا شوی هم دي یا دولتي کارمندان چې غوي زین معلوم دی غوي وظیفه معلوم دی غوي الدشتون معلوم او اخر کم زر دغه کیږي متاسفانه د زمونږ هغه هیوادوال چې چکر د بار راغلی او د افغانستان د بیلابیلو سیمونه یا تجارت د بار راغلی دی دغه ځای د خلک جمع شوې دي ام دیول مزنا ارقام به خلور دی اوسه پورې غوي دغه معلومیږي چې هویت د معلومیږي څوک دی او کوم ځای کې موقع درلود او غوي ټلیفون شمیرې او ادرسونه معلومیږي اصلي ستونزه دغه ځای کې دی نو اټکل مخنه د خلک د سل نه اضافه دي شهدا او دغه دغه اوس مفقودین دي نو غوي د نور د بچپات کې دوه احتمالات ډیر کم دي اوس پکې نه لیدل کیږي متاسفانه نو هغه حساب باندې یو سل شل ګومان کوم چې شهدا او دغه تعداد تیریږي نو اوس پوری ژغورن د برکم خاص محلي وسایل سره خلک لګیا دي کار کوي خو تاسو ګورئ چې دغه دونه لوی ملبش سیلاب ځان سره راوړي دي لوی تیږي اونې د دغه ساحه کې د ډیرو پلان سره نه کیږي خلک اصلي ځای ته ورسیږي دا ممکن دی والي صاحب زه تاسو نه پښتنه کومه خو د دې مخکې زه واقع درته وایم د پښتونخوا په بنیر سیمه کې تیر کال هم دغه شانتي شرق بارانونو او بیا د هغه ورستو خړونو سیلابونو پوره کلی لمنځه یوړل ما د یو خپل پخوانی هم مکتب بلګری سره چې اوس پروفیسور د خبرې کولې نو ما ویل داسې یو پروپوزل جوړول شي چې د پښتونخوا حکومت ته وایي چې په کلو کې چې امامان دي چې هغه د موبایل اپلیکیشن یا د انټرنیټ په کتو باندې هم په لري نه د لیاقت د حدیثونو تراو جنازو لاستیونه پرته د یو اضافي شی هم ورته ورزکه ناغول چې دا ولي وای نو به ځکه ویم چې وس خو ساينس ډیر زیاته ترقی کړې ده او یو موبایل کې یو اپلیکیشن ویدر یا د موسم حال چې وای په هغه باندې کده روزانه غو نیم ساعت ګوري او داسې کوم آی کې نړیوالې ادارې هم او ځای ادارې هم هر علاقې موسم حال خاينو کولای شي چې ما خام د ماستن نرستو د مانزه نرستو یو اعلان وکړي چې د شپې د زیاتو بارانونو امکان دی تاسو مهرباني وکړئ محتاط پاتې شئ یا د خړ په غاړه م پاتې کیږي نو اگر ته خاندل ماته ول چې
دا په دې کلو کې مولانو ته مخکې نه ډېر کارونه دي په غاړه ته ورته یو نوی کار ور په غاړه کوي د لپاره خو ادارې دي. حقیقت دا دی چې دا واړه کارونه دي، دا وړوکی کار دی خو ډېر غټ ژوندونه ژغورل کېدی شي که یو مولوي صاحب دا کار وکړي. پخوا به یې ویل چې خوړ کې خلک وده کېدل نه، یو سړي ته ویل چې ته وګوره شمال ته چې سودم ته شین دی، یعنی اسمان شین دی ورېځې نشته، نو خلک په خوړ کې به وده شه، د شپې او باران راغی ټول به یوړل. والي صاحب دا دونه اوږده قصه مې ځکه درته وکړله چې دا د افغانستان کې په خوا هم اوس هم مشکلات ډیر دي، د ساينسي پرمختګونه ډونه نه دي شوي، خو بیا هم ځینې شیان یعنی فلډ وارنینګ یا د سیلابونو خبرداري او د شرق بارانونو خبرداري په داسې علاقو کې خو امکان لري دا په حکومتي په خوا په جمهوریت وخت کې او اوسنی وخت کې هم دا کم د پرایورټیز یا لومړیتوبونو برخه نګرځي، د دې ضرورت نه محسوسي ګل ته کنه په دې باندې ولې خلک نه خبرول کیږي. دومره دلته پکلو کې واړه کلی وي چې باران کیږي دور د وخت کې خبرداري ورکړي شي، فلډ وارنینګ وي په دغه سیمه کې گاډي مچلوي. والي صاحب موږ پوهکای بنیادی محترم ګوره دا د حکومتونو لپاره خدا د یو شرید زاوینه داخل شو. موږ یو حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وایي چې اعمالکم اعمالکم، تاسو اعمال تاسو حکومت کوي. حکومتونه هم طبیعي دي چې د خلکو هغه د نمائندګانو حکومت جوړیږي، څنګه چې خلکو پوهه هغه سي خلک هغه ته راوځي نه حکومت ادارو ده. تاسو امریکا کې اوسېږئ، امریکا کې ګورئ چې تاسو هلته د محیط زیست یو وزارت دی، حالانکه امریکا کې وزارتونه دغه ډېر کم دي، فدرال حکومت سره 15 وزارتونه دي، هغوی یو دا هم راځي. اوس یورپ کې ته وګورئ نو تقریبا دنیا کې یو دغه د حاد یو قوي مسایلو نه دغه د اقلیمي بدلون دی. اوس افغانستان کې د اټک صاحب هم شاید د تاسو متن ما یو سیمه خلک چې مطالعه لري نو ال د ټول کمزوري ادارې تر اخر په وزارت نشو ریاست عمومي او محیط زیست اداره خلک ګمان کوي چې وظیفه څه شي به خلک زیات پوهیده هم نه. او زه ګمان نه کوم چې اوس فرقونه کم هدا پورې غوي او علمي مبنا ولاړ به خدا بل بحث دی، هغه سره څونه متخصصین به څونه غوړي سرچونه کړي به دي ځن داخلي ډیټیل دا څنګه غزما وظیفه نه و. اما د دې سفارتونو ګمان نه کوم چې وزارتونه جدي اخیستل به چون کې کوم حالت چې مانی دل نو یقینا راځي دا یو اضافه غوډه خلکو دغه ښکارا کېده. جمهوریت وخت کې دی اوس د نو سو وجت کومان کوم غنم خراب شوی به هغه وخت هم چندان دی باندې توجه زیات نه و. نو پاتې شو د دلته بیا د خلکو عامه په هوی د بارم یو باس کېږي نه خلکو ته هم چون کې کم ځای کې سواد کمی خلکو د کم ځای کې مثلا دغه د علمي مباحث دنیا غ باندې اوس پرمختګ کوي ترقی کوي د پرمختګ د دنیا ټول ترقی دارمدار هم دغه د علمي ریسرچونه دي. دا تل د خلکو ته وایي نو خلک نه آماده کیږي، دا ګمان کوي چې دا لکه د شریعت خلاف یو خبره وي او اکثر ځای کې د علماء خبره کیږي. او خوالي صاحب محترم زما ز خپل ملګری را نه خپنه شي دا کم چې ډایرکټران دي او زما د کیمرې نشاط ناشتي ما په دې بس کې تاسو خبرې کولې د خپل موبایل ایپ چې دې ته لاړم او په دې منځ کې ما وزیرستان رواړه وو او په وزیرستان کې دا وخت ما ته خې چې تندرونه وریږي دومره باران دی او ننوم د سبا هم د سبا نه بل سبا هم د جمعې تر ورځې پورې او د شنبې تر ورځې پورې 2-3 چانس دی، یعنی دا دومره ورکوټ خبره ده او د دې په بنیاد باندې ایڈوایزري یعنی هغه معلومات هم ور سره لیکل شوی دي. قسم زه په واشنگټن کې به خوای چې دومره انچ باران کې دي شي دومره لختې راوتی شي، یی بيخي آسان کار دی او یو بلې سیب کما سوتن د خدای تعالی نو واخلي یو آیت ولولي چې پروردگار قدرت دې باران کې دن کې تاسو محتاط پاتې شه د ژوندونه جوړل کې دي شي بار زتا ستر تر اگر زموږ بل مل مراغله چې زغه ته بخیراله ولوي ما په کینیډا کې د اوبو هایدرولوژي د چارو سیرونکو ډاکټر یار محمد ترکه صاحب ستړي مشه سلامونه په خیر علي درته ویم. د دې برنامه تشکر سره اوسه والي صاحب تاسو بیا راګرځم اټک صاحب تاسو یو پښتنه ز کومه ما چې کوم دا خبرونه لوستل ما ډېر کوشش وکړ چې د چا سره خبرې وکم خو بهرال مشکلات ډېر دي ته هر چا سره خبرې کول په دې وخت کې امکان نه لري. دا چې کوم زینه تاوال شي دي په دې کې د پارون د خاروالۍ ریاست ودانۍ دا ملمستونونه دي یعنی هوټلونه دي لوی او واړه پکې شامل دي مارکیټونه دي اټي دي او ځینې د استوګ زینه دي. دا ولې ځانګړي توګه باندې په دغه سند پاسه جوړ شوی وو دا کوم خاص علت و دي چې په دغه ځای کې دا خور راغلي د تاوان ورسولې دي او په خوا کله په دې موضوع خبره شوې ده چې په دې سیمه کې خورونه یا بارونه کې دي شي زیار کې دي شي دلته په ځینو کې آبادی مکوي کله دا کله په پام کې نه ګرځول شوی اټک سه غواړم تاسو مو پوښتنه
مننه. زه خپل درناوی ملګري ترکي صاحب او همدارنګه والي صاحب ته تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه به مخکې د دې نه چې ستا دې پوښتنې ته جواب ووایم، والي صاحب نه تاسو پوښتنه وکړله او چې دغه په ټلیفونونو کې د اپ واچول شي او په هغې د بیا خبرداری ورکړي. دا خو د مباح علم خبرې دي. مباح علم خو په افغانستان کې ناروا دی. هلته هر څه خدای پاک ته سپارل کېږي او په توکل ژوند روان دی. او پاتې شوه ستاسې دغه اصلي پوښتنه چې ما نه مو وکړله، والي صاحب د دې منطقې حاکم و. څه وخت چې زه هلته د اطلاعات و کلتور رئیس وم، د نورستان والي ښاغلی تمیم صاحب و. همدغه ځای بیخي همداسې د جرمنۍ په حساب ګینه و. دقیق همدغه ځای چې دا اوس بارانونو سیلابونو وړی دی او دومره ستر تلفات یې ورکړه، د دغې منطقې خلک په هغه وخت کې مراله غوښتلی چې دلته ځینې هوټلونه جوړ کړي، د کونړ خلکو، د ننګرهار خلکو چې دلته یې غوښتلې چې پانګونه وکړي. خو زه د دې شاهد یم عیني چې تمیم صاحب والي صاحب د دې مخالفت وکړو. ویلې چې دغه خوړ هر کال راځي، دا امکان لري چې یو وخت دی په دغسې شکل راشي چې د هغې هېڅ ډول مخنیوی نه کېږي. نو دلته چې کوم زیانونه بیا پېښېږي هغه بیا اصلا د جبیره کولو نه دي. هغه یعنې دغه دا کومه واقعیت چې شوې ده، دا د ولایت د مسؤلینو سره، دغه خلکو سره دا قابل د وړاندوینې وه او دلته په هغه وخت سره د دې ممانعت شوی دی. خلکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې آبادیګانې وشي. وروسته د جمهوریت په اخرو کلونو کې چې لارې یو څه آزاده شوې او دغه وشو، نو یو څه فرصتونه یا فرصت طلبو خلکو ته یا د ډېر شوق نه یا د ډېرې مینې نه یا هر څه نه چې وو، هغه د جوړېدو د تعمیراتو او د آفاتو په مقابل کې د غرونو په منځ کې د سیندونو په غاړه باندې هغه اصولو ته او هغه لارښوونو ته ونه کتل شو. ډېره بیړه وشوه او دلته ودانۍ جوړې شوې. که ستاسې والي صاحب خو هلته پاتې دی، تاسو متاسفانه چې دلته بلد ناستئ، همدغه کومه منطقه کې سیلاب راغلی دې سره ډېرې لږه فاصله باندې فکر وکړه چې یو 1500 متره اپله ډېرې زیاتې ودانۍ دي. د ولایت ودانۍ ده، د عسکري قشله ده، نورې ودانۍ دي، څه ریاستونه دي. هغه په دغسې فکر جوړ شوي دي چې هغه نسبتا د سیلاب او د خوړونو د نسبي خطر نه بچ دي. دغسې خبرو ته دلته پام نه دی شوی. او دغلته تاسې وګورئ یوه لیلیه هم ده د محصلینو د پوهنتون، هغه هم زیانمنه شوې ده چې هغه د دې نورو په نسبت هغه لږه زیانمنه شوې ده. دغه کوم ځای کې چې دا خوړ راغلی دی، والي صاحب شاهد دی، دلته هر کال راځي، لږ راځي، خو همدغه د کونړ سیند چې دی همدغه منابع دي، د اوبو منابع دي. د دغه ځایونو دې ته اوبه راکوزېږي، دا د اوبو سرچینې دي. خو همدغه بارانونه دي، همدغه واورې دي. په پارون کې ډېرې زیاتې واورې کېږي، د پارون په غرونو باندې ډېرې واورې کېږي. زموږ په حساب د په کړنګ اوړي کې چې هغه بیخي سرطان او وسه دي، هلته واورې پرتې. هلته ته مثلا که ډېرې عادي اوبه پرتې، سبا هغه ډېر کلک جامد یخي، واوره هم نه پاتې کېږي، هغه د یخ په شکل باندې. نو دغه زما خپله دا یاد شي چې همدغه کوم ځای کې چې دی، باور وکړه لکه څوک چې یو بزرګ چې وړاندوینه کوي چې زه د والي صاحب سره وم، څه خلکو مو د تمیم صاحب سره چې موږ هلته لاړو او والي صاحب ویل چې دغه ځایونو نه د اوبو د راوتلو هر وخت دغه شتون شته دی چې دلته ډېر غټ سیلابونه او دغه راشي د ممانعتونو باوجود. زه بیا درته راګرځم، دا ښه موضوع ده، زه بیا درته راګرځم. نورې پوښتنې هم درنه لرم، موږ سره اوسئ. او تاسې بیخي سم ټکی راته وویلو چې زه په دغه سیمه کې ممکنه نه یم، دغه سیمه نه پېژنم. نو حقیقت دی داسې ده چې ډېر پښتانه خپلې سیمې نه پېژني، او زه هم د هغې پښتنو نه یو یم چې زما وطن د سرو او سپینو نه ډک، زه مزدورو پسې بهر ګرځم، زه یو پښتون خانه په دوشت وطن، کډه په سر او در په در ګرځم، زه په ګناه او ثواب څه پوهېږم، په جنتي خاوره نه هر ګرځم. تر څو پورې چې دغه جنتي خاوره کې د خپلو وسایلو منیره صاحب بخښنه غواړم، دغه سیلاب چې دلته راځي دا د دې نه نه تم کېږي. دا چې لاندې ځي، مثلا لاندې واما ولسوالي ده، بیا دا کونړ ته ځي، دلته سره د دې هغه ځایي خلکو دا کورونه داسې جوړ کړي دي چې د هغې پاخو کورونو ته شاید دلته ډېر ضرر ونه رسېږي. هغې په منطقه کې بلد دي، خو دا نوې آبادیانې چې کېږي دا هغې ته ډېر زیات ضرر رسوي. اتکسه زه بیا درته راګرځم. زه بیا درته راګرځم. دا ښه موضوع ده، زه بیا درته راګرځم. نورې پوښتنې هم درنه لرم، موږ سره اوسئ. او تاسې بیخي سم ټکی راته وویلو چې زه په دغه سیمه کې ممکنه نه یم، دغه کوم ځای کې چې دی، باور وکړه لکه څوک چې یو بزرګ چې وړاندوینه کوي چې زه د والي صاحب سره وم، څه خلکو مو د تمیم صاحب سره وم،
वो पदी बास को नूर बास पे को तसर असर वसै अटक से बरासर वसै मोहतरम तरके से पसर के पख्तन सास न कौम बया नूर चकम पदी मौजू जवर په دغه بتر نرسو پروګرام کې بیا پختل لرم خو یو پختنه چې ما د ځنی خبر اعلان وسره چې افغانان خبر اعلان دي او په دغه سیمه باندې خبر دي دا غو معلومات وکړل چې پدی موده کې پدی ورځو کې پدی میاشتو کې آیا عمومي توګه دغه خوړونه راځي دا خو جواب داو چې په نورستان او د افغانستان نور ولایتونو کې په دې ورځو کې دومره درانه ورختونه او سیلابونه یو unprecedented یا یو بیساره عمل له رښتیا هم تاسو په هم داسې د چې دا واقعي یو غیر معمولی اقلیمی بدلون دی ځکه دا کار کی کنه دا یو عام هر کال په دې ورځو کې دا بارانونه او سیلابونه راځي دغلطه او بنري صاحب اصلا په افغانستان کې سیلابونه ډیر زیات راځي د یو ټرم یا یو لغت په هایدرولوژي کې چې هغه ته د سلو کلو بیا راتګ وایي سلو کلونو معنا دا ده چې سیلاب زیاترینه په سل کلو کې یو وری راځي هغه یو وری کېدای شي سبا وي کېدای شي لاس کاله وروسته کېدای شي سل کاله وروسته وي هغه سیلاب دومره غټ دی چې هیڅ ښار نشي ورتنېدلی تقریبا په یوه ثانیه کې 8000 متر مکعب اوبه به په سیند کې ځي خو دغه نه کړه ټیټ سو د افغانستان خصوصا د کابل په د اوبو په حوزه کې تقریبا هر سیلاب له 1500 نه تر 2000 متر مکعب په ثانیه کې د سیلابونو په وخت کې راځي د چاپیریال ساتنې د قوانینو پر بنیاد باندې په کوشنی سیند کې کوبه د 500 متر مکعب په ثانیه کې ډیره وي هغه ته سیلاب ویل کیږي خو په داسې سیندونو لکه کونړ او کابل سیند کې د 2000 متر مکعب په ثانیه کې څو هغه سیلاب ده ما چې څېړنه کړې ده هغه په سویس په ژورنال کې چاپ شوې ده د افغانستان په کابل حوزه کې هر 2 کاله دا رقم یو غټ سیلاب راځي یعنی د پټیرو شلو کلونو کې لاس ک 12 سیلابونه راغلي دي د دې معنی لري چې تر اوسه خلک دولتونه او حکومتونه د دې چاره ونه کې دغه سیلاب کورونه وړي او دا به دوام کوي تاسو فکر وکړئ چې دا وبې چې راځي د پاکي وبدي او موږ دا اوس وبنه له څو ورځې مخکې ما د تاسو له تلویزیون سره مصاحبه او د کابل د وچیدونکو تحت لرزه وبو باندې همدارنګه په جلال آباد کې موږ لانجې لرو خو وبد هم د سیمو نه روان دي زه به تاسو وایم چې پارون ښار سور چې دا 1500 متره ده 1500 کیلومتر ټول ښار سور د عرض ده او 2 کیلومتر د اوږدوالی ده او پارون اصلا باید ښار دا به دریاب وای دا به سیند وای خو متاسفانه په خوشنۍ سره چې دا ښار ده او دا د سیند په رایټ او فیچ ورتوي د سیند په سرحد باندې دا پرو د سیند په منځ کې تیریږي د پارون یا د باشګال سیند د دې په منځ کې تیریږي په شمال کې هم وړوکی بند ده چې هغه وبنه سره راټاګولای داسې کوچني کلی لکه دیوا کاکوم او پاشکی دا هم زیانمن کیږي په دې لحاظ باندې زه باید ما خلکو ته د افغانستان خلکو ته وایم چې هر 2 کاله د دا رقم سیلاب انتظار باسي هیله ده چې د دریا په حریم کې کورونه جوړ نه کړي زه به کوچنی نقل ورکم د افغانستان خلکو ته که کوچنی سین لکه دا اوس د باشکال دغه چې د سین چې دا دې ته ودرېږي منځ کې چې سیلاب نه وي پکې هی خواطم راسته خواطم تاسو باید له 500 نه تر 100 متر پورې باید کورونه جوړ نه کړئ له 500 تر 100 متر او دا غټ سیندونه لکه د کابل او کونړ چې دا هغه نو بیا 2.5 تر 500 متر پورې چې باید کورونه جوړ نه کړي دا باید قانون وګرځي د هیوادوالو د هیوادونو او د خلکو لپاره دا مهم ټکی دي زه نورې پوښتنې هم درنه کوم محترم ډاکټر ترکی صاحب د ملمنونو هم پوښتنې کوم او د اټک صاحب خو شاید دغه ته نږدې وي نیدرلینډز ته تاسو ټول زیاتره ملګري خبر دي چې 1953 کې چې نیدرلینډ درېمه
برخه ځمکه چې دا هغه د سی لیول یا د سمندر نه ښکته ده او دغه شان د شپې چې کله سمندري اوبه راغلې 1300 خلک یې مړه کړل. نو په 1953 کې دغه خلکو چې دغه ورته اشاره وکړه محترم ته اټک صاحب چې د مباح علم په برکت سمندر ته هم پل وتړه او یو نډيري وتړل او وسه پورې هغه ور زیات زیان بیا سمندر نه کړي 22 کیلومتره یو سړک هم جوړ کړ چې هغه دواړو خو ته اوبه وشي او د اوبو چې کم فشار دی کم سایکلون جوړي یا هغه کمیږي. ما مقصد دا ډاکټر صاحب چې د قدرت د افت یا دغه مخه نیول ډیر ګران کار دی خو تر څه حد پورې پتاوان کې د کمی امکان ضرور دی. د افغانستان په زلزلو کې په بارانونو کې په ګرمیو کې په یخنیو کې دا قسم زیات زیانونه کیږي. د دې یو خطا چې کومه طریقه خلکو ته خو د چې دا خلک دا تدابیر احتیاط وکي د دې نه پرته کم داسې آیډیا یا کم داسې په حکومتي کچ کار څوکړي هر مذهب هر اړیا یقین لري داسې امکان شته چې د دې خلکو د وژنو دا شمیره راکم شي د تاوان شمیره راکم شي یعنی مخه نیول به ممکن نه وي خو تر څه د پوره داسې کوم کار کړي شي ډاکټر ترکه صاحب و بالکل ما مخکې تاسو ویل چې په هر 2 کلونو کې یو سیلاب راځي په افغانستان کې او په هر 10 کلونو کې ور وچکالي راځي. د دې لپاره باید حکومتونه تدابیر ولري باید آمادګي ولري باید ذخیره ولري د ډوډۍ د غنمو د وړو او همدارنګه د سیلابونو په وړاندې باید اقدامات تر سره شي. دې باندې ډېر مطالعه شوي دي باندې ډېر علماو کار کړی دی دې باندې ډیرو مؤسسو کار کړی دا صرف د موږ خلک او د موږ حکومتونه باید کتاب ته مخه کړي د انسان عقل او د فعلی علوم چې دي دغه ټول شیانو د منفي تاثیراتو د کمولو لپاره ډیر ښه وسایل ایجاد کړي دي که د کابل په حوزه باندې دغه اوبو دغه سیلابونو کنټرول ولګي مو کېدای شي تقریبا 10 میلیارد متر مکعب اوبه ذخیره کو هغه نورو ولایتونو ته او نورو ښارونو ته او کلیو ته او باندو ته ورکو چې په زراعت ولګوي. د دې کار مخنیوي ممکن ده د دې لپاره چې په کار دا اول پوهه په کار ده پوهه دوم داسې دولتي تعهد په کار ده چې داسې خدای پجات مخته نشي ولاړ په هر څه پروګرام په پلان باندې دی جوړ کی مخته ولاړ سي ځکه هر 2-3 کال بعد سیلاب راځي نو چې دا اوس راغی د کېدای سي کال ته په پارون کې رانه سي بل به په اسمارو کې راځي په اروندای کې راځي په دې لحاظ باندې د باید برنامه جوړ شي او خلک چې دي د خلکو هم زده حکومتونو خودي په افغانستان کې متاسفانه په خواشنی سره چې حکومتونو خپل کردار سم نه دی اجرا کړی باید موږ د اقرار وکړو اکثریت مطلق حکومتونو خو خلکو هم چې د دوی باندې بد ورځ راسي بس یتیم ملاته ورمنډه کې ملا مرته وایي چې دعا کوي تراوی کوي بس نورته هغه خو دا خبره ده چې دوی دعا او تراوی وکي خدای پاک ته لیازو کې خدای پاک موږ ته مغفرت کړی دی موږ ته په را کړی دا هغه چې تاسو حرکت وکړي خو زه به برکت وکم نو خلک د دې کارونه نه کوي چې هر سونی د دریاب حریم په منځ کې دوی هوټل جوړ کړي دغه د خلکو په دا اوس مخکې ولی صاحب هم او همدارنګه تکسب ډیر هي خبري او خبري چې ما غوښتل وکم هغه دوی وکړل ولې زه په د لوړ کچه د دولت په کچه وایم چې دولتونو خپل وظیفه نه اجرا کړي دغه ټولو شیانو مخنیوي ممکن ده خو دې لپاره منابع ریسورسز پکار دي پوهه پکار ده تخصص پکار ده چې هغه متاسفانه په افغانستان کې سم نه مدیریت شوی او نورستان زموږ لپاره یو بیلګه ده وړه خو موږ د ټول ملت خبره کوو د ټول منطقي خبره کوو چې په دغه سیمو کې څوک دا پروګرام اوري دا هغه په خاطر محترم والي صاحب دا د پروردگار روزي رسان د ساتون کې د رب خدای ته بغاره وکي دا خو د اوسنی حکومت پالیسی دا گورنمنت پالیسی هم دا اړتیا هم د پډیر داوی سره وایم چې
پروجیکټس او پلانینګ کوم چې محترم ترقی صاحب راته ویل هغه شان پالیسی نه د بدمرغۍ نه او دا ډیر د غمجنتیا خبره ده چې پروردګار د اثر انسانانو ته د کوپړې یوازې د ویښتو د اړولو یا د سڼو د لویولو لپاره نه ورکړي دي کې دنه چې کوم مواد دي د هغې د استعمال هم پکې طریقې ښودل شوي دي. خو بهرحال دوی داسې وایي چې پروردګار ساتونکی دی، پروردګار روزي رسان دی، پروردګار ته په غاړې کول پکار دي. د ستاسې نه ستاسې د پخوانۍ تجربې په بنیاد یو پوښتنه کومه مشکل راغلی د مشکل کې مدد او د کومک ضرورت دی په ځایي کچ او په نړیوال کچ اوسنی وضع کې لومړیتوب په داسې حالاتو کې چې خلک ډیر غیب دی یا لادرکه دی او په نورو سیمو کې داسې کار کوي شي څه سټریټجی په کار وي د ریسکیو اپریشن یا د کومکی امداد لپاره طریقه څه په کار ده اوس که تاسو غږ اوري تاسو تجربې نه څه ګټه پورته کول غواړي. لومړی زه کلی وایم جناب ترقی صاحب ته او تاسف هم کوم چې داسې اشخاص اوس کاناډا کې اوسېږي نه خیر نور به اداري مسؤلینو چې تجربه به یې نه هغوی چې بهر هم لاړ شي ګمان کوم هغوی تشه ډکېږي مشکل نشته د خلا به ډکېږي به ځینې خلک دي چې هغه دغه د عصري علومو کې پرمختللي هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي تجربې کوي که نه هغوی ته خو دنیا هر ځای کې هغوی ته ضرورت شته چېرته لاړ شم نو دغه ترقي صاحب غوندې خلکو دپاره ګمان کوم چې وظیفه هیڅ مشکل باندې چېرته لاړ شي دنیا همدغسې خلک پسې ګرځي راشي موږ سره کار وکړي خو متاسفانه غریب دولتونه دې اهمیت باندې نه پوهېږي او جنجال دغه ځای کې دی اوس انساني ټولنه خو یو بل نه زده کړو نه دغه دی نه او دا نشي کولی چې موږ او د مثلا اروپا او د اسیا یا د امریکا خلک ځان له ځانه دغه څه به هغوی به کړی به هغونه به د بل دغه زده به کړي څه به موږ نه هغوی به زده کړي همدغسې شی بالاخره تکامل ته رسېږي او دلته مشکل دغه دی چې وطن کې څوک چې همدغه د متخصص خلک دی هغوی وطن نه بیګانه دي هغو ته بل ته زمینه نه برابرېږي. زه بل دوه د پخوانۍ تاسو چې کوم پوښتنې وي هغوی مورد کې مې دوه لنډې دغه کوم ماکس وکړم بیا به وړاندې لاړ شو. اول تاسو ټلیفون ایپ خبرې کولې ګوره اول خو نورستان ټول ځایونه کې اوس هم ټلیفون کار نه کوي بیا انټرنیټي شبکه خو اکثرو کې نشته دي مثلا د شرقي نورستان کاندیش او برګم ماډل ډېر پر نفوس ولسوالیانې دي دغه اټک سیبل د خبره دي ټول منطقو کې د ګرځېدلې کلی په کلی بلد دلته همداسې ترقي صاحب د خبر نه معلومېږي چې باجګل سیند خو ما طرف نه راځي معلومېږي ټول وطن دې باید پوه شي نو هلته اوس پورې که چېرته ټلیفون اکثر خو نشته دی کم ساحو کې نو همالته انټرنیټ نشته که انټرنیټ دی هم پوجي دی انټر ټلیفون کې انټرنیټ نشته استفاده کولی هلته هغه نه خو د خلکو بېسوادي بیا خلکو اقتصادي حالات چې بیا دغه سمارټ فون واخلي هغې کې دغه ایپ نصب کړي بیا د الارم باندې پوه شي دا ډېر یو وخت باندې ګمان کوم خو کاش کې موږ داسې یو ملت وی چې دغه بل دغه ځای چې کوم اټک صاحب اشاره کوي دغه ځای چې دی دا نه پوهېږم چې ولې دا مشکل د دونه خلکو آبادي کړی دی خو دونه آبادي هلته نه و د جمهوریت آخري وختونو کې هم دلته یو سیلاب دلته راغی کافي زورور سیلاب و هلته یو پارک جوړ شوی هغه پارک اکثر څنډې راکړلې بیا څه ورسره څه آبادي و هغه هم تخریب شولې هغه وخت کې هم اوس د خلکو وروسته ولې دونه هلته آبادي کړی باید نه پوهېږم چې غفلت کوم ځای نه شوی دی خو کاش کې داسې کار باید نه وي شوی نو پاتې شو تجارب د قسمت کې چې دا څه کوم پوښتنه دی منیري صاحب د خلکو د حالت چې ګوري زه په دغه وخت کې نه دا تاسې په دې موږ پوه کړئ زه په اصل کې دا تصویرونه چې وینم نو دا پوښتنې په ذهن کې راپورته کېږي حقیقت کې دا ډېر مهم شی دی چې په دې باندې بحث وشي دا د په بیړنۍ وضع کې د احتیاط تدبیر او د ژغورنې تدبیر چې دی دا باید څنګه وي دا سټریټجي څنګه جوړه شي دې موږ پوه کړئ هلته خو ګوره موږ سره خو دا کوم محلي کوم دغه چې دی ګوره محلي کوم وسایل چې دغه ډېر کم دی ګوره یو خو د آبادي ډېر خورېدلې آبادي دی هلته فقط خلک همدغه مخکې تاسو خپل بونیر کوم اشاره وکړه خلک د موسم ته خپله شخصي هغه د کلاسیک دید نه ګوري وریځ دی نه دی بیا وریځ څونه دی بیا خلک کله وایي چې خو وریځ خو هېڅ شی نه و دا څنګه سیلاب شو دغه بحثونه هم خلک کوي بل دنیا کې خلکو سل کال پوښه کول شاید هغه بحثونه هلته کېږي دغه مشکل دی موږ هغې پیشګیري خو هلته نه کېږي عامه دونه کېږي چې مثلا دا دره لږ نسبتا اوږده وي نو خلکو ته بیا د اواز دغه رسېږي هغه ځای نه خلک وایي چې سیلاب هغه ځای نه پورته شو نو سیمې خلک لرې شي دغه یو طریقه کېدی شي دا ځای خو ډېر لنډ ځای دی دا چې د غره لمن خلاصېږي تر د آبادي پورې ته 500 متر نه د فاصله کم دی د خلکو چې اکثر تلفات شوي د دوی علت دی یو خو دوی ته د مخکې پیغام نه دی رسېدلی بل څنګه چې باران سخت شروع کېږي نو دغه وخت کې د خلک ټول همدغه د کورونو ته پناه وړي ځکه بیرون ډېر باران و نو دوی خو نه خبر داسې سیلاب راځي نو پاتې شول د وطن کې خلکو د ژغورلو لپاره بعد د وقوع د حادثې نه منیري صاحب دغه خلک دغه چې ګوري همدغه زموږ وطن دغه دی یو لوډر نه علاوه
د بیلو کولنګ او خلکو پاس ګرځیدل دلته به یالته به هغه د سیمې هغه د دودیز طریقه هم دغه کوم خلک هم دغه سیګر رسیږي او دې کوم اکثر خو هغه د فارسی کې متل چې تریاق از عراق آورده شود مارگوزیده مرده شود نو تریاق چې تر عراق رسیږي نو ماشیشلې به مړ به اوس دا چې لوډر رسیږي نو لوډر فقط جنازو ته برازي یا هم دغه نور وسایل به که چا سره لوډر د وسایل هم یا نو بیا د متخصص کادرونه به ګرځي د بارګه نه هغه د شناسایي زیو کې اوس وسایل چې کوم ځای خلک انسانان ژوندې پاتې نه دي اوس هغه هم نشته لوډر به هم راشي خو لیکن ګمان کوم چې هغه کادرونه چته به یالته نو څو غمونه دی یو غم نه دی سړی څو وای نو وجاړي محترم اټک صاحب تاسو وختي خبره کوله چې یوازې دغه سند دغه سیمې دغه ولسوالۍ ستونزه نه ده افغانستان کې په نورو سیمو کې هم داسې شوي دي دا خبره مهمه ده چې تاسو په مونږه پوه کړئ او تفصیل راته راکړئ چې آینده کې کوم شخص کوم دولتمن شتمن شخص غواړي چې هغه د اوبو د سند د پاسه هوټل جوړ کړي کمره جوړ کړي نو زه خو نه خبر چې هغه مې چې په کونړ کې د سند د اوبو د پاسه تکټ واچي خوري الته خون کې او بره په 2 کیلومتر لري د غرب په سر کې خوري نو فرق برازي فرق پکې نه راځي په شپه کې هم هغه هوا د دونه فرق نه لري د سند نه وتل او په سند کې دن آبادی کول چې دي دا په کوم سیمو کې شوي او څنګه مخه نیول کېدی شي غواړم د خبر تاسو پوره راته وکړئ اوس ګوره دا دغه کار منیجمنت یو بل ناکامورا غواړي او تاسو ولید چې ناکامورا ډاکټر ناکامورا راغې او جلال آباد کې هغه اوبه مهار کړلې اوس د کامي ولسوالۍ تاسو وګورئ د کامي شریاخ د کامي دغه سینه چې نن سبا ډیر رواج لري دا د سین په غاړه دي ډیر پاخه دیوالونه د خپل وسه پورې دی وته جوړ کړی دي اول ته د تفریح زینه الته ونی وکړلې الته پاخه برجونه جوړ کړ تر یو حد پورې د دې په دفاعي حد کې دا جوړ کړی دي او دلته چې ځای خلک کوم کورونه جوړ کړی هغه خود سلو کلونو نه دلته اوسېږي هغه ګوره په طبيعي شکل باندې هغه پويږي چې د غره په کومه لمنه کې کور جوړ کی چې هغه ته او په عذاب نه رسېږي کنه دغه خو دغه بیرونی خلک رااله او ډیر عجله وکړه او پیسې وسره وی نورستانیان تشویق کړو سره شریک شو یو کاروبار اوس ماته جالب ده چې خلک وایي چې الته مړي د خاور لاندې دي نورستان کې خاور د کوم شوي ټول مړي د تیګو لاندې دي الته زمکه چې دا یو په تیګه باندې خاورې پرتی دي چې سیلاب راشي هغه ټول وړي تاسو د سیلاب ته وګورئ د اټک سب د تاسو کوم د تاسو سوای د حالاتو کې تاسو وس فکر کوي نړیواله یا ځای مرستې چې دی هغه د پاره باید غږ پورته شي یا غږ پورته شوی دی یو خبره د یوې خبرې تذکر یوې خبرې یادونه ډیره ضرور د والی صاحب یو څه بڑا معنی یاد کړه چې التزای خلک غریبانان لګي دي کاغه د حکومتي خلک دي کاغه چارواکي دي کاغه د ولس خلک دي هغه په بلچو لګي دي دا کار کوي دا د وسه کار نه دی ما روستي خبرونه واورید د چالت د نړیواله کډوالي ادارې مې اوس ټیمونه تللی دي بیا غي لیکلي دي چې مونږ ګورو چې څه کومک کولای شو نو دغه سي پاسیفي او دغه سي غیر فعال نړیواله مؤسسې به دغه په بیړني حالت کې موږ ته څه ګټه ورسي او بیا مثلا که زمنګ د مرکز د کابل نه د پیښو په مبارزه څنګه چل ریاست یا وزارت ورزي دا غي سره به وسایل اټک سے 2200 وشي تاسو وایي باید دغه بشري ټولنه او د سره زمون خو غاونډیان نه لرو یو خبر ما بل مولستو چې زمونږ په دې ناولې د کرخباني اخواته پاکستان لګیلې په میلیونونو ونی کری او د په زمونږ ونی په قاچاقبرانو باندې وهي او تخته زمون خو د غاونډینه ستمه ده مون خو د غاونډینه ټول عمر شر ګورو مون خو دا غینه ټول عمر بد ګورو دغه ځکه اوس د غاونډي باندې زمونږ ډیر حق ده د کابل نه باور وکړه چې زمونږ د چترال او د منطقونو دلته ډیر زر کومک رسیدي شي ځکه تاسو وسایل مشته او منظم حکومت خو هغه نه کوي خو خواز په موږ بمونه راولي نو زما هغه تاسو د تلویزیون د لار نه په ساده کلیواله پښتو ژبه باندې دا چې د بشري همدردی د مخې د بشري خواخوږي د مخې هغه ټولنې هغه حکومتونه هغه نظامونه چې د بشریت داوی وهي د خواخوږي داوی وهي همدغه د نورستان د لپاره د کومک او د مرستې او د لاسنیوي وخت دی همدارنګه زه لکه څنګه چې په کونړ کې
زلزله وشوه زمونږ د سپورت لوبغاړي زمونږ سیاسي مشران زمونږ نور مشران ما نن ولیدو ډاکټر صاحب اشرف غني هم په خلکو غږ کړی همدارنګه کارزي صاحب د نورو مشرانو موجوده حکومت نو دې ته باید موږ نور هم دغه خپل غږونه نړیوالو ته ورسو سره د دې چې نړیوال نسترګې لري نه غوږونه لري د افغانستان په اړه باندې نه زمون غږ اوري نه زمون خبر ګوري نه زمون حالت ګوري خو بیا هم موږ لکتر لګه هغه مسلمان ټولنې هغه موږ چې ورته ډیره په دغه ګورو زه په مشخصه توګه وایم سعودي عربستان د قطر چې زمون په مسایلو کې په یو شکل نه یو شکل باندې دي شامل دي د ډیر زیاتې بیړنۍ او ډیر عاجل مرستو توان هم لري او د دې خبرو استعداد هم لري د رسولو دغه هم لري او د الته خلک ډېر په بیچارهګۍ په فقر اخته دي ته باور وکړه چې په نورستان کې زما د تګ نه مخکې زما د ریاست نه مخکې والي صاحب شاهد دی چې دلته اوسه پورې کرنسي نشته دی هلته د ډېرو شیانو د کرنسي په ځای باندې د پیسو د واحد پولي په ځای باندې هغې د غوا بزې د معیار کړي دي هلته ژوند ډېر ابتدایي دی هلته ژوند ډېر زیات په ټیټه کچه روان دی داسې نه چې د دې نظام یا د مخکې نظام یا د شروع نه دغه نورستان ډېر بیچاره دی لارې نه لري مثلا ډګرونه نه لري هوایي ډګر نه لري د ځمکې لارې نه لري او ډېرو سختو بیړنیو اړتیاوو ته ضرورت لري او بشري ټولنې او دغه هیوادونه چې هغې د بشر پالنې چغې وهي همدغه وخت دی که نه دې ته نه ګوري چې د چا نظام دی څوک دي هلته بشر د تیږو لاندې شوی خلک وایي چې هلته مړي د خاورو لاندې پراته دي دا دروغ ده هلته مړي د تیږو لاندې پراته دي هلته مړي او زخمیان هغه ډېر عادي خلک دي هغه د تیږو لاندې شوي دي لکه په هغه چې راوباسي په دې بیلچو په دې کولنګونو نه کېږي ممکن نه ده په دې ممکن نه ده ډاکټر ترکي صاحب تاسو وختي خو موږ ته وویل چې دا یو سایکل دی د موسم یا دایره ده چې ځان پکې بیا راښکاره کوي څنګه چې نور سپوږمۍ او نور نظامونه دي دا د خپل نظام دی خو په ډېرو سیمو کې ډاکټر صاحب اوس د ساينسي پرمختګ چې تاسو په شان پوهان لري دا غو نوي تحقیقات چې دي په ډېرو سیمو کې د موسم د مقابله لپاره ځنی پلانونه کامیاب شوي دي مثال په توګه په چاینا کې په سب سهارا کې په منځني ختیځ کې د شګو سیندونه چې دي د دې رفتار راکم کړي دي او مختلف طریقې خپل کړي دي زه دا پس منظر به ذکر درته ویلو چې آیا د بارانونو د شرق بارانونو یا د قسمه تیز خوړونو یا سیلابونو فلډز ورته وي کمی راوستو لپاره ست تدابیر یو خو تاسو په دې خبره کړې و خو دغه عوامل سوي چې دا یو سیمه کې زیات بارونو چې دی فوکس پاغي باندې وشي د لګډې اشاره ټک څه ورته وکړل د غوړم پاغي تاسو موږ سم پوکای د ونی په دې کې څه رول یا کردار دی د آبادی څه رول او کردار دی د پولوشن یا لوګي څه رول او کردار دی دا د غرونو ویل کېدل یعنی دا هر څه قدرت کوي کنه انسانانو په دې کې سیوا کولو کې کمرولو کردار لري په دې موږ پوکای ډاکټر صاحب او انسانان بالکل په دې کې ونډه لري ما مخکې او بل مصاحبه کې ویلو چې په افغانستان کې د هندوکش په غره کې 1350 یخچالونه دي او لامدغه د پارون یا د اسمارو منطقې څخه پورته د کلنی ورښت اندازه له 500 تر 1000 ملي متره پورې په کال کې ده یعنی 1000 ملي متره په کال کې حتی چې پورته نور ځای 3000 ملي متره په کال کې مرسي دا ډیر زیات ورښت دی په ځمکه کې دلته ټول واوري وریږي او له اپریل څخه د مارچ له اپریل څخه پایل بیا تر اگست اخره پورې سپتمبر پورې دا ویل کېږي چې ویلي سول دا وبکیږي او د تیګو سره لارښ سره راځي تاسو ډیر ښه مخکې وفرمایل چې د ونو څه ونډه ده د ونو او د لاند کاور ورته وایي د ځمکې چې څه زراعتي او څه چمن او ونې او بوټي او جوزان وکړي هغه د لاند سلاید د ځمکې د راښویېدو او د سیلابونو د راښویېدلو تر اندازې پورې مخه نیسي د تیګو یعنی د دې ونډه هم ډیره زیاته ده چې خلک هلته دغه
ځنګلونه چې دا د موږ یو طبیعي شتمنۍ ده، خلک دا وایي دې ته فکر نه کوي. دا اوس مخکې اتک صاحب وفرمایل، زه بالکل خفه شوم په دې باندې چې دا خلک دلته ځنګلونه وایي، یې خواته د ډیورنډ کرښې خواته خلک ونې کري. یعنې موږ باید پوه شو تر هغو چې موږ خپل سرنوشت په خپل لاس ونه ټاکو، تر هغه پورې بل څوک نړیواله ټولنه موږ سره مرسته نه کوي. همدا اوس په افغانستان کې جګړه ډېر وسیع جګړه نشته. په افغانستان کې مسؤلیت د حکومت دی چې باید دغه پرابلمونو مازلو ته لارې پیدا کړي، خو دا کار نه کوي. خلک هم بس لګیا دي د دې په مقابل کې هیڅ څه نه وایم. دا اوس سبا د سیلاب موضوع ختمه شي، د مړو فاتحه او جنازه ختمه شي، خلک بس بیا خپل کار پسې ځي، هماغه د والیانو او د قماندانانو او د ښاروالانو دروازو ته ولاړ وي. داسې ټولنیز شعور باید راپورته شي د طبیعي حوادثو په وړاندې، د انساني حوادثو په وړاندې، د ښاري حوادثو په وړاندې، د اوبو د نشتوالي، د اوبو د زیاتوالي. دا شی ټول مدیریت کیدونکی ده. خبره دې ځای کې ده چې موږ نشو کولی په دې کې ټول نړیواله ټولنه ملامته کړو چې ولې باید موږ سره مرسته وکړي. خپله په څه یو، خدای موږ ته مغزه راکړې ده، خدای موږ ته عقل راکړی ده، بهترین طبیعت یې راکړی ده. دغه رقم طبیعت، غرونه، هسک غرونه، دا رقم ښکلې هوا په ټوله دنیا کې نشته. تاسو فکر وکړئ په جون کې او په جولای کې د همدې کابل نه رانیونه بیا تر سالنګ پورې په افغانستان کې دغه ده، په افغانستان کې 20 یا 25 درجه حرارت ده، ولې په اسلام آباد کې په ډیلی کې دغه درجه 50 درجه ده. تاسو فکر وکړئ خدای پاک موږ ته داسې یو فرصتونه امکانات راکړي دي، ولې موږ بیا هم نه استفاده نه ترې کوو. زه تاسو ته وایم چې ټول هایدرولوژیک علم چې راواخلئ د دې د حل لاره ورسره ده. متاسفانه باید دا په کار واچول شي. زه یو بل پوښتنه هم درنه کوم او زما ډول نور ملمانه به هم را سره اتفاق ولري چې تاسو څنګه په دې موضوع باندې غوږ ونیسو. لیدونکو اردوونکو دا ټکټ په غور واوري. تاسو په کوم هیواد کې خو ډیر زیات جیل چې ورته وي یا غټ ډنډونه قدرتي چې ډیر زیات دي او زه دا کله د قدرتي مناظرو ډاکومنټریز چې ګورم نه پای کې یو په اوبو کې ګرځیدونکو زناور ته د هایدرولوژي سیستم انجینیر زناور هم ویلي ورته تاسو په پوهیږئ چې څه قصه ده. خو زه یو بل پوښتنه درنه کوم ډاکټر صاحب، د ونو سره موږ په اسانه ټکو کې پوه وکړئ وات از ایکوسیستم. د ایکو نظام څه شی دی؟ په دې کې کب یا مې مرغۍ چرچڼه، په دې کې مار، خامار، ګیدړ، منظرې، چرګه، چرګوړې، انسان، هوا، اوبه، دا ټول رول ادا کوي. او کپدې کې یو موږ ډیر کم کو مثال په توګه په یو سن کې خلک په بارودو باندې 14 نو کې میان نسی کچ بیان ومړکی. آیا د دې کچ میان وړکول هم وجل هم د ایکوسیستم تبا کول شي او دغه د لاسه بیا دومره غټ سیلابونه راتلی شي؟ ډاکټر صاحب دا یو مهم ټکی دی. زه غواړم 2-3 منټه په باسو کې چې موږ په وکای چې موږ سره اصل موږ ځان سره په خپل څه کړی دي. بونری سره یو کلمه معلومات لرم په خپل کوم یو کلمه بیا تر کې سم دا کمپلیټ موږ جواب کړو. والی صاحب ضرور کوم ځای سیلاب چې راغلی دغه خوړ کې کنه د لاند خوړ دی داسې وګت درد نه دی البته شپېته یا اتیا پورې قرار معلومات چې ځان د خلکو نه اورم کمپریسورونه خلکو ته اچولي چې موږ د احجار کریمه یا د جیمستون چې وي بیروش تیږي د لپاره ځولته هر ورځ تقریبا 100 ډزې کیږي. نو بیا مطمئن کوم تاثیرات به دا خو چې انفجار سره ځمکه هم خوځيږي د تیګم بیزه کیږي. نو دې تاثیر به د معلومات هم دی او غواړم چې ترکیب دې مرسم ورنه واچي. تشکر والی صاحب. 3 دقیقې تاسو درکوم محترم ډاکټر صاحب کومنګ په دغه دواړو خبرو سم پوهه. زه اول به تاسو مثال وایم د اوسم د کبانو خبره وکړه. موږ چې دلته څه ډیزاین کوو، مثلا موږ غواړو پل جوړ کو کنه، د دې پل د جوړولو لپاره خلک ډیزاین کوي، ساختماني شیان کوي، خو یو مطالعه د دې لپاره لازمه ده چې هر ښار هغه مجبوروي موږ چې هغه وکړو. هغه د کبانو د ټولنې مطالعه ده، د کبانو د ټولنې.
د کبانو ټولنه څه ده؟ کبان چې په دریاب کې لامبو کوي، هغوی تیږې پیژني، په تیږو باندې ځانونه وهي، له یوې تیږې نه بلې تیږې ته، له بلې تیږې نه بلې تیږې ته اوړي. وخت چې انجینران راځي پل جوړوي، هغه تیږې خو په کرین او په بلدوزر باندې ایسته کوي، نو کبان ناارامه کیږي. د دوی دغه تیږې خو موږ ایسته کوو، نو د دې دپاره چې د کبانو دغه هابیتات یا اکوسیستم خراب نسی، د دې لپاره جلا پروګرام د جلا کنسلټنټ لري چې دا باید مطالعه کړي چې څنګه کبانو ته کم ضرر ورسیږي. دا په ټوله دنیا کې مطالعه کیږي. اوس د بلې ته موضوع ته راځم، چې هایدرولوژیک سایکل چې دا د خدای پاک د باران موږ ته د ورخ په شکل، د واورې په شکل، د ګلې په شکل ځمکې ته راځي. چې ځمکې باندې راغلل دا H2O یا اوبه چې کنګل دي او په مختلفو اشکالو دا خپل لار پیدا کوي، هر خواته ځي. نیمه یې ځمکې کې جذبېږي، نیمه یې په غرونو کې ساتل کیږي، نیمه یې انټرسپشن کیږي، نیمه یې په ونو کې ځي، د ونو منځ کې د پاڼو څخه راوځي، اکسیجن تولیدوي. دا یو ډیر په تخصصي لحاظ ټول مطالعه شوی ده. یو وخت قطره اوبه هم نه ضایع کیږي. خبره په دې کې ده چې یو څوک چې ناپوه وي، یو څوک چې یو ټولنه چې پوهه ونه لري، د دغه شي په دغه قانونمندي باندې نه پیږي. دوی فکر کوي چې دا اوبه باید هلته په غره کې وي او دا ولې باید کته راځي. دا ځکه چې د هوا درجه جګیږي، هغه واوره چې هلته ورېدلې ده، هغه کنګل چې هلته جوړ شوی ده، بیخي سستیږي او دا کته را پرېوځي. ډېر خلک د دریاب په حریم کې کورونه جوړوي. ډېر خلک د دریاب د حریم څخه 10 مترې خواته هوټلونه جوړوي چې د ډېرې پیسې پیدا کړي. نو دغه مسله د بونیري صاحب او ګرانو میلمنو، ولی صاحب او ټک صاحب، دلته موضوع ډېره مغلقه ده، هغه رقم چې وویل شول، خو موږ باید بل څوک ملامت نه کړو. نن سبا د موږ چارواکي دي، دغه طالبان چې دي، دوی په دغه مسله هیڅ نه پوهېږي چې د څه شی د کوم قوانین دي. هغه انجینران متخصصین چې په افغانستان کې پاتې دي، ځوانان دي، یو تعداد ما درس ورکړی ده، هغه خلکو ته څوک دروازه کې اجازه نه ورکوي چې داخل شي. تاسو فکر وکړئ، او عادي خلک چې دي هلته تحصیل بند، مکتب بند، ښوونځی بند، پوهنتون بند، او عملا په پوهنتونونو کې دغه شیان ته تدریس نه کیږي. که تدریس هم په ډېره ټیټه کچه کیږي، نتیجه دغه ده چې موږ د اوس ګورو، او دا نتیجه ډېره سخته ده. نور سیلابونه به هم راځي خلکو ته، او خلک به نور هم ضرر ویني. تر اوسه موږ مخکې ونیسو. زه به ډاکټر صاحب ستاسو سره ځانګړی وخت په یو وخت واړم چې په ایکو سیستم باندې موږ پوه کوي او هغه باندې پوهېدل ډېر ضروري دي. او په پښتونخوا په لر او بر کې لامو تر اباسینه په ټوله منطقه کې په دې کې خلک مرغۍ وژني، خو دا نه ورته اندازه کېږي چې د مرغۍ وژل چې دی په ایکو سیستم مثال د ناوې په غاړه د یو ښایسته عامل دی، دا یو لړۍ کې یو دانه ماته کوي، پوره لړۍ ورسره ماتېږي، او د دې احساس بیا موږ دغه وخت کېږي چې کله مشکلات سره مخ شو. یو دقیقه والد صاحب تاسو یو دقیقه محترم اټک صاحب سره وخت بيخي ختم دی. طالبانو سره د نظریاتي اختلاف پرته ولسونه یا انجیوز یا شتمن افغانان باید سو کی اوسنی مشکل کې اول والد صاحب تاسو بیا اټک صاحب دا خو د اختلاف ځای نه دی، ګوره انساني مسله موږ د ټول اختلافات څېړو. نو څونه چې کولای شي اوس خو شوې دي، اوس په ګمان کوم چې کوم خلک بچ پاتې باندې څوک چې د پیګو لاندې د مخکې اټک صاحب د نقطې د اشاره وکړه خلکو مشکلاتو ده. اوس څوک چې متضرر شوی دی، هغه کس هلته یا د دوکان درلود یا مامور و، هغې نهایت عاید د 100,000 افغانۍ نه اضافه نه کېږي، 15,000 100,000 افغانۍ دی. دا کور خو نړېده، نور دې دپاره نور څوک نناور نشته دي. نو دا شتمن خلک مخیره ادارې چې دي، دوی باید د کورونو لاسنیوی وکړي، نور نشي کېدلی. دا خلک حد اقل 2-3 کاله پورې یا یو کال پورې حد اقل یا هم د څو میاشتې پورې د خلک سره محتاج نشي. اټک صاحب او خبرې ډېرې دي او موږ سره وخت کم دی. تېرو ورځو کې زما د زوی په 4م صنف کې د مکتب نه سینما ته وړی یو علمي فلم ورته ښودو، نو هلته ګرمي شوې وه، بیا دی رخصت کړي وو، پیسې یې بېرته ورکړې وې، ورته ویلي وو چې دلته تاسو ته ضرر دی. دا خلک په دې کچه دې خبرو ته پام کوي. نو موږ چې په کابل کې د جمهوریت په وخت کې موږ په کابل کې څه سیمینارونه لرل، زه د نورستان نه تللی وم د طبیعي حوادثو لپاره، موږ په کابل کې ټریننګونه اخیستي وو، خو هغه یو تیوري وه. د جرمني نه یو کس راغلی و، هغې NGO لرله، فقط خلک به کېنول، څه خبرې ورته کولې، خاصه ډېرې ګټورې نه وې، خو بیا هم یو څه وو. یوه ډېره مهمه خبره، کونړ، نورستان
بلوچستان او بدخشان دا یو کرخه ده او دا د غمیو، دا د لیتیوم، دا د خزانو ځمکه ده او دغه محترم اټک صاحب لکه والي صاحب چې ویلې اټک صاحب وبخې مخرا سره ختم شو په بل پروګرام کې په دې موضوع بیا هم خبرې کوو. تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې په خبرونه کې ما سره ملګری شوی. هم داود نن سپړنه زه رحمان بودرم په مخه